بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو وطنوالو، ګرانو دوستانو، ورونو خویندو، محترم ډاکټر صاحب کمال، محترم لودین صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دورانه سپتا تم بیا سلامونه او محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکی هیله او جمعه مو په خیر. تاسو ته ستړي مشه وایم، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ. مخکې له دې نه چې پروګرام شروع کړو او دوستانو ته ښه راغلاست ووایو، د ډاکټر صاحب کمال حسن هیله لرم چې یوې دقیقې لپاره که ځان دوستانو ته معرفي کړي. دغه ټول دوستان دې پېژني، خو باید دا هم ښه دی او حافظه چې تازه شي. بیا به لودین صاحب یوه دقیقه ته مو وغږېږي، بیا به پروګرام زه تفصیل شروع کړو. ورمودان، زه سید کمال حسن یم او دلته په تورنټو کې په کاناډا کې د 15-14 کاله کېږي چې یم، یا تر دې هم لږ زیات وي. خوشحاله یم چې د تاسو سره په دې پروګرام کې یم. فعلي اوس وخت کې هم په اډکشن او منټل هیلث بخش کې له یو چین سره کار کوم. ډیره مننه لودین صاحب. او مننه، سلامت اوسئ. موږ او تاسو خو د دې پروګرامونو سره تړلي د څو کلونو را په دې خوا روان یو، نو الله تعالی دې وکړي چې دا د خیر او د سعادت مجلسونه وي او دا د انساني رشد او فکري رشد لپاره یا ودې لپاره یو څرک نو خپلې ټولنې ته. زه په خپل وار ګرځې دوستان پېژني، اما که چېرته نوي دوستان راشي او پروګرام ولولي وګوري او وویني، د ما نوم احمدشاه درانی ده او زه هغه احمدشاه درانی نه یم چې په ځینو رسنیو کې اوازې جوړې شوې د څو کالو کې چې دی به په افغانستان کې د موقتي حکومت رئیس کېږي. ځینې دوستان اوس هم دغه اشتباه کوي، د ما سره په تماس کې فکر کوي چې زه هغه نفر یم. زه هم په کاناډا کې اوسېږم او د خپل ملګري او دوست امان لودین سره دغه پروګرام موږ د تقریبا 3.5-4 کاله به کېږي چې په رقم پلتفارمو باندې موږ دوستانو ته وړاندې کوو. نو ډېر به د دوستانو وخت هم نه نیسو، زه به دغه یو سلاید شریک کړم او پروګرام به په همدغه ډول شروع کړو. سمه ده. دوستای محترم و هموطنای عزیز، به این پروگرام 56مین در سلسله ذهنیت سازی صلح شما را خوش آمدید میگیم. در هر کنج دنیا که هستین، خدا کنه چند لحظه‌ای که همراه ما در این پروگرام می باشین از این پروگرام لذت ببرین و این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین که دیگه دوستا هم از محتویات آن خبر شوند. در پروگرام امروزی ما مهمان محترم دکتر صاحب کمال حسن داریم و پروگرام ما مثل که در پوستر نشان میده درباره مهارت‌های نرم و مراحل رشد انسان و جامعه. و پروگرام امروزی ما درباره زندگی به مقصد است. این جزء سوم عزیز، ما 2 پروگرام دیگه هم در این باره داشتیم. زندگی به مقصد چه قسم یک مانع در راه رشد ما از مساحه محتاجی به ساحه خودکفایی به قسم فردی و به قسم اجتماعی می باشه. لودین صاحب دغه سلسله تو اخلا نور. ډیره مننه. دغه پروګرامونه چې په یو بل سلاید کې به مشخصه توګه باندې موږ دغه د مقصد په موضوع خبرې ولرو، بې مقصده او با مقصده که چیرې دام سره یو ځای کو سره مقابل کې، نو په عامه توګه باندې د شخصي یا انفرادي انکشاف او پرمختګ او همدارنګه د ټولنیز انکشاف او پرمختګ لپاره یو نوی پلان گذاری پکار ده
او په پلان کې د مقاصدو روښانه کول یا د روښانه مقاصدو درلودل او هغه ته د مختلفو پانګو وخت تنظیمول ډیر مهم اساسي شیان دي. له دې کبله موږ غواړو چې په دغو مسایلو باندې خبرې ولرو. لکه څنګه چې تاسو دغه سلاید همیشه د موږ د پروګرام په پیل کې ګورئ چې انسان په شخصي ډول او یا په ټولنې په ساختار کې د محتاجي په ساحه کې همدارنګه کله چې حرکت او فعالیت شروع کې د خود دفاعي ساحې ته او بالاخره د فلاح او سلام په لوري باندې دوی انکشاف او پرمختګ کوي. خو د دې پرمختګ په مخ کې ځینې خنډونه موجود دي چې هغه خنډونه نه پرېږدي چې افراد او ټولنې د فلاح او سلام په لوري باندې متحرکې وړاندې تګ وکړي. د هغه له جملې نه موږ اوله د ژبې په باره کې خبرې وکړې، څو پروګرام وو، همدارنګه د مقاصدو درلودو او نه درلودو، یعنی د مقصد نشتون یا نه درلودل د یو خنډ په توګه باندې یا معنی ګرځي د انکشاف. په ترتیب سره تاسو په دې سلاید کې ځینې خنډونه نور ګورئ چې انضباط او ډیسپلین ده، یا د ایګو مدیریت، افهام و تفهیم، تعاون. په مقابل کې نه تعاون، نه افهام و تفهیم، د ایګو نه مدیریت. دغه شیان سبب د دې کېږي چې ټولنې په همدغو مختلفو مشکلاتو کې درګیري پاتې سي او د انکشاف په لوري باندې تحول ونه کړي. نو نن موږ تاسو د مقصد په لوري باندې بیا خبرې کوو. فکر کوم چې یو یا دوه پروګرام موږ د مقصد په اړه وړاندې کړي وو دوستانو ته. نن به موږ یو بل محترم میلمه چې ډاکټر صاحب کمال حسن د مقاصدو په باره کې خبرې وکړو. دغه موضوع به کوشش وکړو چې د خپل ژوند برخه یې وګرځوو. نو وړاندې تګ به کوو انشاءالله. ډېره مننه. د دې لپاره مخکې له دې چې ډاکټر صاحب موږ په اصطلاح په چوکۍ باندې کېنو او سوالونه مطرح کړو، د دوستانو سوالونه، او د خپل نظریات ورکړي. دغه د دوستانو د حافظې د تازه کولو لپاره به زه یو څو سلایدونه چې پخوا موږ په هغه باندې خبرې هم کړې دي دلته به یې واچوو او پروګرام به له هغې ځایه بیا شروع کړو. نو د دې لپاره چې موږ وکولی شو دغه ساحه کې د مقصد د نستوالي په باره کې یا د مقصد د وجود په باره کې دغه سلاید ډېر مهم ده. په نړۍ کې که موږ د خلکو نه پوښتنه وکړو چې آیا د تاسې د ژوند مقصد څه شي ده، اول خو په ټوله نړۍ کې امکان لري 95% خلک جواب نشي ورکولی چې دوی ولې په دې دنیا کې دلته پیدا شوي دي، کوم مقصد شته، کوم هدف لري، که بې هدفه راغلي دي. په اصطلاح are they the byproduct of something else or there was a purpose for it. په افغانستان کې خو علاوه په دې چې اکثریت مطلق یعنی امکان لري 95 تر 99% خلک مسلمان وي په افغانستان کې، په سر د هغه که د خلکو نه پوښتنه وکړي چې ته خدای پاک دې څه لپاره پیدا کړی، حاضر جواب ډېر خلک نشي ورکوی. اما په اسلام کې د خلکو لپاره دا کار اسانه کړی، ځکه په قرآن شریف کې خدای پاک په سوره ذاریات کې ویلي دي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ما انسان او جنیات د دې لپاره نه دي پیدا کړي مګر چې د ما عبادت وکړي. نو دلته موضوع دا ده چې د موږ مقصد خو تیار تعیین شوی ده چې عبادت ده د خدای پاک. اما عبادت څه خل تعریف وو، په دغه باره کې موږ نورو پروګرامو کې هم خبرې کړې وې او دغه سلاید لږ زره واضح کوي چې د مسلمانانو لپاره خدای پاک کار اسانه کړی ده. په قرآن عظیم شان کې هغه فرایض او واجبات چې موږ باید هغه کار وکړو هغه واضح شوي دي، او بیا اعمال صالحه چې په عباداتو کې د انسان ته اختیار ورکړی ده چې په دغه ساحه کې هغه استعدادونه چې خدای پاک انسان ته ورکړي دي هغو استعدادو په مد نظر نیولو کې کومه ساحه کې دوی کولی شي چې د خپل عبادتونو ته
وده ورکړي او په مخې بوزي. په څه رقم سره دوی نفقات پیدا کوي، په څه رقم سره خیرات او صدقات کوي د ټولنې سره، په کومه ساحه کې دوی تعلیم او تعلم کوي، په څه خل مساعدات ټولنې ته وړاندې کوي، د نورو انسانانو سره تعاون علی البر په څه رقم سره تعاون کوي دوی. هغه خدمتونه چې جز د عبادتو دي او نور حسنات چې جز د عبادتو دي په کومه ساحه کې دي، په دې کې اختیار ورکړي. ځینې خلک امکان لري د طبابت له لارې نه دا خدمت وکړي، ځینې د انجینري له لارې وکړي، ځینې د دهقاني له لارې وکړي، ځینې د صنعت زرګر آهنګر نور مسلکي کارونه ونیسي، ځینې امکان لري د مدرسې له لارې عالم سي، د جماعت له لارې خلکو ته خدمت وکړي، خلک هدایت کړي د عبادتو په مختلفو ساحو کې. دا د دوی په استعدادو پورې اړه لري. نو په دغه ساحه کې به ځینې نور سلایدونه بیا په ورو ورو واچو. د ډاکټر صاحب ته به اوس وخت ورکړو چې د تاسې په تجربه، په ژوند تجربه او په نظر کې او تاسې چې ویلي دي په دغه ساحه کې مطالعه کړې یا مشاهده هم کړې دي، دغه مقصد د انسان په مقصد باندې یعنی هدفمند ژوند څومره رول لري، څومره مهم ده، او په څه رقم سره موږ د ټولنې غړي افغانان خصوصا کولی شي چې د ځان لپاره یو مقصد تعیین کړي او په هغه مقصد باندې په مخ لاړ شي. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه مشرانو. دا راته خوشحاله ډېره ښکلې موضوع مو راخیستې ده د نن ورځې دپاره. زه د مقصد په باره کې چې یو څه ویلی شم، هغه یو څه اګاهي تاسې مخکې خپله یعنې ډېر ښکلی سلاید مو ورکړ، هغه د مقصد معنوي ارزښت چې ده او آیات شریف مو ویلي. او زه راځم دې ته بیا وروسته، خو مخکې له دې چې دا مقصد خپله څه شی ده، او زه د یو نورمال انسان په چې کله دنیا ته راځي او هغه د وخت او زمان چې هغه بلوغیت ته رسیږي، د ده خپل وخت او زمان کې خپل مقاصد وي. یو د ماشومانو دپاره ډېره فانتسي دا وي چې هغه پیدا شي چې زه دا غواړم زه پیلوټ شم. دغه ډېر هغه حالت ډېر اکسایټډ وي، یعنی ډېر هیجاني وي، ډېر کوشش کوي چې هغه رنګونو سره ځان آشنا کوي، د مختلفو اجسامو سره ځان شي، د هغوی له شکلونو سره ځان کوي آشنا کوي. په دا کوزاکستان کې یا وړکتون کې ورته دا ځینې شیان ورښودل کېږي تر څو د دې شی د طبیعت سره دی آشنا شي. بیا د ده سره یو رقم په د ده په وجود کې یوه پدیده وي چې همدغه وي چې زه څه رقم کولی شم چې دغه پلانکی سړی شم، زه څه رقم کولی شم چې پیلوټ شم. زیاتره ماشومان د پیلوټي او یا د ډېر قوت او د جسمانیت هڅه کوي که نه. دغه شیان چې د انسان یو نورمال انسان په وجود کې پټ جوهر یا پټه پدیده ده چې هغه ورو ورو په وخت سره ځان راڅرګندوي. نو مقصد همدغه هغه ده چې غیر له نورو شیانو څخه مقصد هم یوه پټه پدیده ده چې د وخت په تېرېدو سره د سړي د انتخاب دپاره، د خپل د راتلونکي دپاره دی یو څه کولی شي. او دا څه شی ده؟ همدغه پدیده موږ ته یو څه راکوي، همدا موږ دې ته هڅوي چې موږ څه رقم یو انتخاب وکړلی شو د ځان دپاره، د ژوند دپاره څه انتخاب وکړو. بیا همدارنګه موږ ته دغه یو طرف یو جهت راښیي چې موږ په کوم طرف باندې لاړ شو او کومه لاره یې مناسبه ده. دغه انتخاب، دغه د ژوند مقصد چې موږ په دې کې کوم هدف وي هغه موږ لاسته راوړو. علاوه له دې نه د خپله چې کله د انساني تاریخ ته ګورئ، خدای پاک چې انسانان پیدا کړي اوله کې ډېر په ابتدایي حالت کې په غارونو کې به ژوند کوو، او د خدای پاک په شتون چې فصلونه یې پیدا کړي دي، یخوالی او ګرموالی یې پیدا کړی، انسان یو ټکان خوړلی ده چې که دا سیزن را روان ده، دا ژمی را روان ده، زه څه وکړم؟ د ځان د پروټکشن دپاره، د ځان د حفاظت دپاره یو څه کوي. نو که چېرته ډېر لرې لاړ نه شو، همدا وایو چې مقصد
او دغه مقصدونه چې دی موږ د تاسو لپاره یو جهت راکړي. د دې لپاره ګوره موږ کوشش کوو چې یو ښه انتخاب د ژوند د مسلک وکړو. هغې لپاره موږ د دې لپاره چې کومې لارې نه کار واخلو چې د یو ښه مسلکي سړي. فرض مثال زه ډاکټر یم او د ډاکټري لپاره څه کول پکار دي، کوم مقاصد په کومې لارې سنجول پکار دي چې زه یو ښه ډاکټر واوسېږم، خلکو ته خدمت وکړم. همدارنګه د ځان د حفاظت لپاره ماته دا مقصد دا وي چې زه باید په څه رقم یو کور کې ژوند وکړم چې هغه د زلزلې مقاومت ولري، هغه د لمر د تودوخې مقاومت ولري، همدارنګه د سړوالي نه ځان پکې بچ کړم. نو دا ټول مقاصد دي. او یا همدارنګه د خپله داسې یوه لیګسي رامنځته لکه تاسو چې دغه پروګرام منځته راوړئ، دا د تاسو لپاره یو هم معنوي ارزښت لري چې یعنې تاسو په زړه کې یو مقصد دا دی چې زه جامعې ته خدمت وکړم. دا پروګرام تاسو له ډېرې پخوا نه دا را شروع کړی ده. دا خپله یو مقصد ده. په دې کې دا مقصد دا ده چې د دې نه یوازې دلته چې موږ تاسو کینو یو بل سره روغبړ کوو کینو، بلکې د دې معنوي ارزښتونه موږ تاسو په خپله فلسفه او اسلامي فلسفه کې ګورو چې د دې خدای پاک تاسو ته اجرونه درکړي او دغه اجرونه خپله عبادت ده، مقصد هم دغه ده. نو تاسو وویلې یعنې دغه د مقصدونو حساب چې ووایو یو قسم چې د مادیات دي چې د ما مخکې یاد کړل چې د ژوند ورسره موږ تاسو په مادي ژوند کې سروکار لرو او خپل ژوند ورسره همغسې شیف کوو او همغسې ورسره بڼه پیدا کوو. نو یو مادي ژوند ده. یو معنوي ارزښتونه دي چې موږ تاسو په فلسفه کې تاسو آیات شریف ویلي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دي پیدا کړي انسانان او جنیات مګر د عبادت لپاره. او دا عبادت هم تاسو زه د تاسو خبرې تکراروم چې رښتیا هم ډېر اسانه کړی دی چې فرضیات او واجباتو کې موږ ته ښوولی. همدارنګه موږ نوافل دي او سنت دي، همدارنګه خیرات ده، صدقه ده، زکات ده. دا د موږ هغه معنوي ارزښتونه دي چې باید په دې کې موږ او دا په عبادت کې شمار کړي. نو د ژوند مقصد همدغه عبادت ده. زه یو مثال در کوم، ما د مسنجر یو ګروپ جوړ کړی و. ما ویل چې ودرېږه راځئ دا د ما د خپلو خپلوانو د هغه څوک چې 12 نه فارغېږي یا 12 ته رسېدلي دغه لرې او نږدې خپلوان چې هر چې د ما راټول کړي وو، ما چې ودرېږه دوی کې دغه هغه څه رقم د دوی مقاصد څه شي دي، د دوی غوښتنې څه شي دي د راتلونکي لپاره. نو باور وکړه صحیح ده چې یو څه نتیجه ما ترېنه واخیستله په دې مسنجر په دې ګروپ کې چې څوک په کارو باندې اوس موجوده مصروف دي، څوک په کویت کې دي، څوک دوبۍ کې دي، څوک په افغانستان کې دي. خو د ټولو نه سخته ننګونکې خبره هغه چا دپاره چې هغوی په افغانستان کې دي او د دې له دغسې هغه نه پروګرام نه یوه نتیجه واخلي او د ژوند د خپل خطې مشق تعین کړی، د ځان لپاره یو مقصد ترېنه پوهه ترېنه حاصله کړي او یو مقصد یې ځان ته ټاکلی وي، په همغه باندې تللی دي. نن زه ډېر یعنې یو څو کسان دي چې په افغانستان کې به په ابتدا کې دغه د برقي سامان به خرڅاو، دا به اول په کراچیو کې خرڅاو، بیا به دغه ورو ورو د دوی دغه روزمره ژوند ورسره ډېر ښه سه، اوس یې په موټرو کې خرڅوي. او د موټرو نه اوس خبره دې ته وتلې چې هغوی اوس یو دوکانونه د برقي سامانونه جوړ کړي او همدارنګه د سولر یا سولر انرژي دپاره چې کومې هغه دي دغه شمسۍ دي دغه شیان دي هغوی ځان لپاره واخیستلې او هغوی اوس هغه د سم کار کوي د ژوند په ټولو یعنې دغه هر یو څوک چې ځان ته یو مقصد تعینوي او یو ځان ته یو هدف تعینوي، د دې لپاره هغه ټولو هغه کړاوونو او مشکلاتو نه ځان تېروي، هغه د ژوند یو تجربه ګڼي او خپل مقصد ته چې ورسېږي. نو دغه یو شی دی د ژوند همدغه چې موږ او تاسې په ژوند کې روزمره دغسې ورسره سروکار لرو او تجربه کوو یې. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېر ښه موضوعاتو ته اشاره وکړله او واضح هم کړه چې هغه خلک د تاسې په ګروپ کې چې وو، مسنجر ګروپ کې چې هغه یو مقصد یې درلود، په مقصد باندې روان وو، ژوند یې ښه له
دغه د محتاجي له ساحې نه خودکفایي ساحې ته یې وده کړې، اوس دوکانونه لري، ښه ژوند یې جوړ کړی د ځانو لپاره. دا یو ډېر ښه مثال د لودین صاحب که د ډاکټر صاحب په خبرو باندې خپل نظر وړاندې کړي، تبصره وکړي. او ډیره مننه. سره له دې چې هغه ته به راشم، خو اوله خبره داسې تاسو دا سلاید مخکې معلومیږي ماته دغه الله تعالی چې د انسان دپاره هغه مقاصد یې ورته بیان کړي دي چې انسان په مخ د ځمکې باندې څه کار لري، څه اصلي مقصد د دې خبرې که چیرې همدې مقصد کې خپل مقصد ولټو د خپل ژوند. په دې کې دا معنا چې انسان کله چې د الله تعالی د رالیږلي هدایاتو سره سم خپل ځان او خپل امور تابع، یعنی د انسان د بندګۍ اصلي خصوصیت خدا د اطاعت او فرمانبرداري او د غیر لارښوونو سره سم خپل ژوند عیارول دي. او دا بیا خپل یو مقصد لري چې هغه د انسان ټولنیز او تمدني وضعیت ته بدلون ورکړي، مثبت لور ته، یعنی د فلاح په لور باندې لاړ شي. د الله تعالی دا خوښه ده چې بندگان د فلاح او سلام په لوري باندې متحرک شي. په بل ځای کې الله تعالی مهرباني کوي چې وایي چې والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء، یعنی الله تعالی دې ته دعوت ورکوي چې د سلامتۍ او د خوشحالۍ او د سعادت په لوري باندې انسان متحرک شي. نو انسان لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي چې انسان په دننه خپل وجود کې داسې یو استعداد او توانایي لري چې د راتلونکي لپاره غواړي چې یو څه شی سي، خپله شخصیت یا مسلک یې. لکه چې ماشومانو یادونه یې وکړه چې واړه ماشومان د شاوخوا طبیعت سره یا د طبیعي مناظرو سره، له رنګونو سره، له خصوصیاتو سره اشنا کېږي په مکاتبو کې، او حتی بیا پوښتنه هم کېږي کله کله. موږ به هم پوښتنه کولې، اوس هم معمول ده چې بعضې ماشومانو نه پوښتنه کېږي چې ته به په راتلونکي کې څه جوړېږې؟ زه به ډاکټر جوړېږم، زه به انجینر جوړېږم، زه به خطیب جوړېږم، زه به مولوي جوړېږم. خو دغه هدفونه ډېر عام لوی دي. که چیرې دا په خپل عمر کې ورته مشخص په دا هدفونو په مقاصدو باندې ونه ویشل سي او تګلارې ورته مشخصې نه سي، بیا په ټول عمر کې خلک نسي رسېدلی. کله کله موانع رامنځته کېږي. هدف مشخص او همدارنګه دا په داسې ټوټو ویشل شي هغه د عمل جوګه سي په یو وخت. بله خبره دا ده کېدای شي دغه خپله ځینې وختونه لوی هدفونه ټاکل کېږي خو څوک نه ورته رسېږي. موږ او تاسو په خپل مملکت کې ګورو چې د حکومت په سطح باندې یا د نظام په سطح باندې د خپلو خلکو دپاره ځینې اهداف ټاکل کېږي. مثلا مکتب کې دغه مکتبونو جوړېدل، مدرسې جوړېدل، او بیا وروسته د کانکور ازموینې نه وروسته دغه ورځو کې روانه ده، بیا مختلفو فاکولټو ته تګ، او بالاخره داسې یو مسلکي اشخاص چې د وطن کې د مشکلاتو د حل لپاره جوګه سي. مثلا طبیب داسې یعنې طب داسې محصلین وروزي چې هغه د مریضانو دپاره په کار سي. زراعت داسې خلک وروزي چې هغه د کروندې او د اقتصادي ودې سبب سي چې خلک د اقتصادي معیشت له لارې نه په خودکفایي ته ورسیږي. یعنې دغه ساختارونه که چیرې موږ تاسو وګورو صحیح تشریح سي خلکو ته چې دغه ساختار د دې لپاره داسې دغه شی رامنځته سي، په وضاحت باندې که تشریح سي، ولیکل سي، او وخت په وخت مرور پې وسي، او په واقعي بڼه باندې لکه چې وروسته به کېدای شي موږ تاسو پې خبرې وکړو چې دا مقصد لږ نور هم مشخص کړو چې کولی شو چې دا مقصد قابل د دې شي چې دسترسي ورته پیدا سي، یعنې هغه مطلوب وضعیت چې موږ غواړو هغه ته ورسېدی شو. ډېره مننه، ډېره مننه. لږ به په مخ لاړ شو، یوې بلې موضوع ته اشاره وکړله، او هغه ده چې کله کله ځینې خلک داسې یو لوی مقصد ځان ته تعین کړي، بیا هغه ته رسېدی نه سي. دغه سلاید به دغه موضوع د ما په نظر باندې ډېره ښه تشریح کړي. دا یو مثلثي رابطه لري، د مقصد اندازه څومره ده او دغه د لاسته راوړنې په لار کې خنډونه څومره دي،
او دیغو بالاخره چې د خنډو نه تیر سي هغه نتیجه څومره ده، هغه اجر دیغه مقصد څومره ده. دا یو د بل سره ارتباط لري. که مقصد وړکای وي هغه خنډونه هم دیغه په مقابل کې واړه وي، او بالاخره چې یو خنډونه تیر سي هغه نتیجه هم وړه وي. لکه هغه تیر پروګرام کې ما دغه مثال راوړ چې که چېرته یو نفر وږی مثلا ناستی او وږی، او د دې مقصد دی چې خپل لوږه جبرانې کې لاړ سي او څه شي وخوري، نو هغه که په کور کې هغه د دوی لوی خنډ دا ده چې لا خپل جینه جګ سي او اشپزخانې ته لاړ سي او هلته یو شی راواخلي ویې خوري، او امکان لري د 1 ساعت 2 ساعتو لپاره هغه مقصد پوره هم سي، هغه لوږه یې له منځه یوسي. اما که یو نفر غواړي لکه اشاره چې تاسې مخکې وکړه، یو نفر غواړي چې ډاکټر سي او د ده په هغه استعدادو چې دا ده چې دی غواړي د طبابت او د ډاکټري له لارې نه هغه خپل مقصد پوره کړي، هغه هدف چې خدای پاک دی پیدا کړی ځکه په دغه ساحه کې استعداد ورکړی ده، د هغه لپاره دی باید د شپې تر ناوخته سبق ووایي چې د کانکور په امتحان کې کامیاب سي، بعد له هغه نه بیا 15 کاله دی سبق ووایي، اول صنف، دوم صنف، دریم صنف، بیا فارغ سي، بعد له هغه نه بیا دی بل هدف ټینګ کړي چې اوس د طبابت په کومه ساحه کې زه غواړم، په داخلي کې یم که په مثلا جلدي کې یم که په عقلي و عصبي کې یم که رقم هغه نور مسلکونه په طبابت کې په کومه ساحه کې بیا په هغه کې بیا زحمت وکاږي، یعنی څو کاله زحمت کاږي، اما بالاخره د دغو خنډونه چې دی تیر سي نتیجه د یو متخصص وي او د ده نفوذ اول خو د ځان ژوند یې ښه وي او بل په ټولنه کې نفوذ هم دومره لوی چې د ده خدمتونه د زرهاو خلکو لپاره مثبت واقع کیږي. نو دا او په ټولنیز ډول هم دغه ده. مثلا کله کله یو چک ډام جوړ سي په افغانستان کې د حکومت سرمایه گذاري پې وکړي، وړکای تاثیر هم کم وي، اما یو لوی هدف چې ولري لکه د قوشتېپې مثلا یا دغه پایپ لاین چې اوس له ترکمنستان نه راځي تر پاکستان پورې، یا دغه د ریل لاره چې له ازبکستان نه راځي او د پکتیا له لارې پښتونخوا ته ځي، دغه لوی هدفونه دي، په لار کې خنډونه هم ډېر دي، د هغو لپاره ډېر خنډونه دي، اما نتیجه هم بیا داسې نتیجه ده چې په کالو باندې خلک د هغه نه ګټه کوي، په زرهاو خلک د هغو نه ژوند خپل ژوند هغه معیشت ترلاسه کوي. دغه شیان رښتیا هم یو په بل پورې اړه لري، څومره مقصد لوی ده په لار کې موانع هم لوی دي او بیا اجر او هغه نتیجه هم دومره لوی راځي. نو او یو خبره درانه صاحب چې تاسو د عمل مثلث واقعا دا یو ښه مثال ده که څومره وړکی، خو ما داسې فکر وکړو چې که چیرې دا لوی مقاصد په وړو برخو باندې وویشل شي نو بیا اسانه کیږي خبره. تاسو دغه مثال سلسله د یو ډاکټر جوړېدل، کله کله په دې لارې کې چې یو مقصد ته ورسېږي هلته بیا بل مقصد، ځکه زندگی روانه ده هلته بل مقصد راځي. مثلا یو سړی دغه چې ډاکټر سو د متخصص هم سو په یوه برخه کې، د هغه لپاره یو بل مقصد مخکې ده چې هلته مریض مخکې ورته راځي، ناروغ راځي ورته، او د ناروغ سره د ډاکټر مقصد هلته مطابق د هغه فیصله یا د هغه تصمیم نیسي چې د هغه د صحت مسله ده، هلته یو مقصد جوړیږي چې یو ناروغ وضعیت ته بدلون ورکول شي تر څو چې هغه صحت پیدا کړي، او هغه صحت بیا خپل مقصد لري چې تر څو یو تعمیري کارونه وکړی شي. نو که چیرې په دغه چوکاټ کې سړی وګوري، دا فکر کوم چې دغه قابلیت یا هغه استعداد چې وده کوي هغه که چیرې په عمل کې را نشي، تاسو په دې منځ د مثلث کې د عمل خبره کړې، که عمل ونشي نتیجه نه ورکوي، که چیرې یعنی هغه ډاکټر یا انجینر یا څوک یا هغه دین چې موږ تاسو ته الله تعالی معرفي کړی، که چیرې عمل پې ونشي نتیجه نه رامنځته کوي.
هغه مطلوب وضعیت ته موږ نه رسوي. له دې کبله د عمل برخه هم ډیره مهمه ده، او د دې دپاره چې عمل او دا ټول شیان سر ته ورسیږي، په ښه توګه په یو نقشه باندې مخ ته لاړ شي. نو د مقاصدو لیکل څنګه دي ستاسو په نظر باندې، یا مثلا دغه خنډونه تشخیصول څنګه دي په عمل کې؟ که چیرې دا ارزونه یې وسي وخت په وخت باندې د دې لپاره وخت ټاکل، آیا بعضې مقاصد واقعي دي که هوایي دي، هغه فرصتونه ورته موجود دي که نه؟ د تغییر سره څنګه سړی وکولی شي چې دغه تغییرات چې مخته راځي؟ ځکه چې یو مقصد په لوري باندې سړی حرکت کوي، هلته مخکې صحیح ده چې سنجش به کړی، فرصتونه به سنجولي، خپل استعدادونو سره سم به هغه خپلې هڅې، خو مخکې ځینې خنډونه هم ستا، خپله محیط موږ نسو کولی چې ټول خپل کنټرول لاندې راولو. صحیح ده چې فرصتونه هم ستا، چې فرصتونه پیژندل، د تهدیدونو پیژندل، دغه سره تعامل کول، دا ټول هغه مسایل دي چې د مقاصدو د ښې تنظیم دپاره پکار دي. اوس به د ډاکټر صاحب نظر په دغه کې وغواړو، مخکې له هغه نه چې ډاکټر صاحب خبرې شروع کړي. هغه د موږ یو همیشګي دوست بریالی سهران چې په کویت کې د سلامونه ویلي، بیا ویلي خوشحاله ورځ ولرئ، بیا ویلي چې په وطن کې دغه تعلیم، یا په وطن کې تعلیم د تعلیم نه تجارت جوړ شوی ده. یعنی هغه چې صحیح استعداد او هغه په اهلیت باندې خلک په مخ لاړ شي، داسې کارونه شوي دي چې د اهلیت نه صحیح استفاده نه ده شوې، واسطې او دا شیان استعمال شوي. نو په هر صورت باندې د هغه نه به اوس صرف نظر وکړو، د ډاکټر صاحب نظریات به په دې باره کې وغواړو چې دغه د مقصد هغه بعد څومره لوی ده، او په څه رقم سره که ولیکل شي څومره تاثیر لري، په څه رقم سره خلک کولی شي چې خپل زر او په مؤثر ډول باندې خپل مقصد ته ورسیږي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. یو بالکل دا ښکلې پوښتنه ده. یو شی چې زه وایم چې موږ خو په دې پوه شولو، یا په دې پوهېږو چې دغه مقصد د فلسفې له لحاظه څه شی ده. هغه موږ وویل چې که ووایو چې دا ژوند خپل مقصد لري، او مقصد یې همدغه عبادت ده، او دا د موږ دپاره هغه لوی مقصد همدغه ده. د مسلمانانو هغه څوک چې د اسلام دین تعقیبوي، البته کېدای شي په نورو ادیانو کې به مختلف تعریفونه لري، خو تر یو اندازه د هندوان هم دغه سایکل ته داخليږي، لکه کوم مثلث چې تاسې جوړ کړی ده، هغه سایکل دوی تعریفوي په همغه شکل. خو داسې دقیق زه هغه تعریف هغه د دوی هغه سایکل نشم ویلی. هغوی هم د ژوند د مقاصدو پر باره غږیږي، خو په همغه شکل باندې. یعنی معنا مطلب مې دا ده، د عقایدو د فلسفې له لحاظه مقصد خپل ځای لري، او خپل ارزښت لري، او هغه د موږ تاسو د اسلام د دین خپل همدغه چې بیخي را خلاصه کړی ده چې همدغه عبادت ده. اوس راځو دې ته چې دغه عبادت خو خپله، یعنی موږ ته هغه څه چې نور یې کړي چې فرایض دي، واجبات دي چې پر موږ باندې راغلي دي، او دغه موږ هغه کوو، پیروي کوو، هغه امر منو. او علاوه له دې نه هغه څه دي چې هغه نوافل دي، خیرات ده، چارټي ده، یو خیریه بنسټ جوړول ده، تعلیمي ادارې جوړول دي، خلکو ته د صحت په باره کې، د هغوی د روزمره ژوندګي په باره کې یو توصیه کول، د خپل عبادت ده. اوس دلته راځو، دغه ځینې انسانان چې په دې برخه ویشل شوي، یو ملنګ وایي چې زه د دنیا له دې ترقي او له دې شیانو نه بیخي نه غواړم چې دغه ته مخ ورواړم. دی خپل ځان ته خوشحاله وي، ځي یو غره لرې ته، د غره په لمن کې کینی، خو د دغه سره فقط دغومره هغه د مقصد ده چې تر هغه لمنې ورسېږي، خو د هغه فکر بیا دومره رشد نه یې کړی. هغه یا د علمیت پر اساس، یا د نورو خنډونو پر اساس چې تاسو یادونې وکړله، د متاثره شوي وي، له هر څه متاثر شوي. دا د هر انسان دا خصوصیات دي،
او د خپل محیط نه د خپل ځینو لاملونو پر اساس باندې متاثره کېدای شي. دا ملنګ جي یو غره کې یو زیارت کې کینی بس همغلته عبادت کوي. که تاسو ولیدل چې دا د موږ په ادیانو کې هم دوی ته دومره درجه نه ده ورکړل شوې، هغه څوک چې پلانکی ډېر ښه ملنګ سړی ده، او ملنګ سړی تاسو ته هیڅ شي نشي درکولی په ژوند کې، بلکې هغه د ځان دپاره هغه یو څه د فکر دایره یې ده، خپله مقصود یې ده چې دوی به څه غواړي. هغه موږ نه پوهېږو، علم الغیب موږ نه لرو چې د خدای پر نیز به دی څومره ښیي، خو د موږ د سالم عقل پر اساس باندې، د موږ د فکر په اساس باندې دی د ټولنې دپاره یوه ښه لیګسي نه ده. د ټولنې دپاره، د ځان دپاره، د کورنۍ د جوړولو دپاره یا د هغه دپاره دی یوه هغه نه ده. حالدان کې چې خدای پاک د مخلوقات پیدا کړي دي، وایي چې نو د یو د بل سره د تعاون پر صورت کې دوی یو بل سره همکاري کولی. تاسو د ټولنو په باره کې وویلې که نه چې یو ټولنه څنګه کولی شي چې دغه معیار ته ځان ورسوي. نو دغه د یوې ټولنې دپاره یو میشن وي، یو لانګ ټرم میشن وي چې دوی کولی شي دغه ټولنه دغه مقصد ته ځان ورسوي. د هغوی دپاره یو مشترکات وي چې باید موږ دغه تاسو وګورئ مثال یې راوړو. اوس وخت کې د چاینا ټکنالوژي چې د څومره پرمختګ کړی ده، هر څوک یې حیرانه کړي دي، هر څوک یې حیرانه کړي دي. همدغه د چاینیز کمیونټي دپاره، د چاینیزانو دپاره یو مقصد ده چې دغه میشن څه رقم وکولی شي چې دوی د دنیا له نورو قدرتونو سره څه رقم ځان سیال کړي، او هغه د ځان یې رسولی ده. نن سبا د دوی د ټکنالوژي او د دوی د هر شي د تخنیک ستاینه کیږي، په زراعت کې ستاینه کیږي، په صنعت کې ستاینه کیږي، په هر شي کې. نو اوس وایي چې بیا د مسلمانانو خپل یو هدف ده، هغوی دواړه دغه هدفونه یا دغه مقاصد چې دي تشخیص کړي چې یو یې معنوي دي چې موږ تاسو مسلمانان په علم الغیب ایمان لرو، او دغه کې چې دا اسانه کړي په دې ده چې دا هر څه چې کوو که په دې کې د خدای رضا موجوده وي، نو دا د موږ دپاره عبادت ګڼل کیږي. علاوه له هغه فرایضو او هغه احکامو نه چې باید موږ یې وکړو، نور ژوند کې که هر کار کوو، که هر نیک کار کوو، که هر صداقت پکې کوو او انصاف پکې کوو، اخلاص پکې کوو، دا ټول د موږ په عبادت کې شمارل کیږي. نو دغه یو شی ده په دغه حساب باندې. نو که په ځانګړي ډول وي، بیرته هغه خپلې خبرې رانه تکراري نه شي. انسان هم ځاني هغه لري، مقاصد لري خپل ځان دپاره، چې هغه ما یاد کړل چې ځان له ځینې امراضو نه ځان وساتي، په فزیکي لحاظ له نورو څه رقم ځان سکیور وساتي، له مسایلو نه ځان لري وساتي، څومره کولی شي چې ټولنه کې دی داخل پاتې شي، او تر څو د ده له خبرو نه نور خلک پند واخلي، او هغوی د دوی د خبرو نه انسپایر شي، متوجه شي، بلکې هغوی کې یعنی دا شی موجود وي، دا قابلیت په دوی کې موجود وي، خو یو څه اندازه موټیویشن ته ضرورت لري، تحرک ته ضرورت لري، چې یعنی هغه د دوی دغه انګیزه سټیمولیټ کړي. څه رقم معنا کېږي؟ یعنی ډېرې متحرک کړي، او د په دې باندې وپوهوي چې دی کله وپوهېږي دغه د د فکر دایره سټیمولیټ کېږي، روښانه کېږي، دی خپل مقصد ته متوجه کېږي، او دی ټول هغه روډ مپ په کار اچوي چې دی خپل هغه مقصد ته ځان ورسوي. ډېره مننه لودین صاحب. مخکې دې څه خبرې وکړې، زه به د یوه قصه دلته وړاندې کړم، بیا په هغه باندې هم تبصره کولی شي او خپل نظر هم ورکړي. یو وخت یو نفر و کور کې زوی لاره، زوی بیکاره و، تمام ورځ به په کور کې ناست و، کار یې نه کوو. نو خو بالاخره هره ورځ به یې پلار ورته ویل چې ورشه ځان ته یو کار پیدا کړه، یو کار وکړه، د ځان لپاره یو زحمت وکاږه، یو روزي ځان ته پیدا کړه. ده به ویل چې نه، روزي رسان خدای پاک ده، رارسیه. بالاخره پلار یې ډېر فشار پرې راوست، نو دی ویلېږي چې ورشه ځان ته یو بل ځای ته لاړ شه، ځان ته کار پیدا کړه، چې ژوند زده کړې، د ژوند میکانیزم او اصول او دا شیان زده کړي، چې ژوند داسې اسانه نه ده. دی تللی نیمه ورځ څومره سفر یې کړی دی چې لیدلي دي د لارې په غاړه باندې یو مرغه و چې وزر یې مات و،
هلته پروت و الوتی نسي. نو یو بل مرغه راوړه په خوله کې چې راوړي وو چینجای هر شی چې وو دغه مرغه چې په مځکه باندې پروت وو هغه ته یې په خوله کې ورکړ. نو دی چې دی ولید د خدای پاک په عجایبو باندې داسې حیران پاتې شو، ویل چې والله رښتیا روزي رسان خدای پاک ده. بیرته راغلی کور ته، بېګا ته چې کور ته را رسېدلی پلار یې ورته ویلي چې څه قصه ده، څه در باندې شوي دي، ته خو ورسه ته خو تلې چې لاړ شې کار پیدا کړې سمه روزي پیدا کړې. والله دغسې قصه وه. داسې مرغه مې ولیده چې وزر یې مات و، الوتی نسي، بل مرغه ورته ماړۍ راوړه ورې کړله. نو پلار یې ورته ویلې چې ته ولې لکه هغه داسې مرغه یې چې وزر دې مات وي، ته باید داسې مرغه سې چې نورو مرغانو ته ماړۍ ور ورسوې. زه فکر کوم چې دغه د مقصد والا خلک هغه مرغان دي چې راځي نورو ته کولی شي کومک ورسي، او هغه بې مقصده ژوند چې کوي هغه به دغسې مرغۍ چې لکه وزر یې ماتې چې شي نسي کولی. دغه باندې به خلاصه کړم. لودین صاحب مهرباني وکړه. او ډیره مننه. دا ډیر یو عجیب غوندې ښه مثال و تاسو ورته ورکړ چې هغه تصور چې د ده د زوی په ذهن کې رامنځته سوی و، هغه تصور د مرغه په شان و لکه چې وزر یې ماتې. یعنې یو استعداد هغه برخه چې د ده حرکت مخته کوي په هغه تصور کې دی و. نو له دې کبله دغه تصور دلته دغه سلاید لا موجود ده. د عبادت نه تصور زموږ او تاسو په ټولنو کې متاسفانه، ځکه الله تعالی د عبادت هغه چوکاټ موږ ته او هغه پیغام یې راته لېږلی ده، دغه موږ ته یو خدمت دغه یو رهنما ده د موږ پاسه. یو څوک چې رهنما لري، یو څوک چې یو څو د ښې لارې لارښوونې لري، لارې ګودرې په نښه سوي، هغه په سمه لاره تللی شي. دننه استعداد هم ورته لري، که هغه په هغه نقشه باندې حرکت وکړي نو هغه کولی شي چې خپل مقصد ته ورسیږي، یعنې مطلوب مقصد ته ورسیږي چې غواړي. نو په دې لحاظ باندې دغه دین یا د الله تعالی دغه پیغام دا د انسان د زندگی لپاره یو رهنما ده، یو نقشه ده، یو دا کومک کوي، مرسته کوي. چیرې داسې ساده ووایو، یعنی دین د انسان لپاره خدمت کوي د سعادت لپاره. ځکه یا مثال لږ زره په واضح ډول باندې په یو بل شي کې ووایم، مثلا موټر، انسانان د موټرو خدمت کوي که موټر د انسانانو خدمت کوي؟ ساده ووایو، طبیعي ده چې موټر هغه ساختار ده چې د انسانانو د خدمت لپاره ده. مکتب د انسانانو خدمت کوي که انسانان د مکتب خدمت کوي؟ پوهنتون د انسانانو خدمت کوي که انسانان د پوهنتون خدمت کوي؟ صحیح ده چې پوهنتون ته هم خدمت پکار ده چې تر څو هغه په جای شي، اما په عامه نتیجه یې دا ده چې دغه پوهنتونونه، مدرسې، مکاتب، شفاخانې، دغه متخصصین د انسانانو د خدمت لپاره دي په هغه چوکاټ کې. دغه دین هم د انسان د خدمت لپاره، دغه د سعادت لپاره یو چوکاټ ده. متاسفانه 99% خلک داسې کوي چې زه د دین خدمت کوم او ټول عمر لګیایي، درس هم وایي، تعلیم هم وکړي، خو د عمل یا په ټولنه کې په دې دین باندې د عمل خبره چې کوم فرایض او واجبات دي. مثلا یو له فرایضو نه دا ده چې د الله تعالی د کائناتو د پیژندنې یا علم یا پوهې ترلاسه کول دي. ځکه انسان دننه الله تعالی استعداد ورکړی چې پوهه او علم او هغه علم په عمل کې راوستل تر څو انسان د سعادت لور ته لاړ شي، له محتاجي نه خلاص شي، هغه مرغه نه چې وزر یې مات ته له هغه حالت نه ووځي، هغه مرغه باندې بدل شي چې هغه نورو ته هم چې هغه څوک چې وزرونه یې مات دي هغه د ژوند د ادامې سبب شي. نو موږ که چیرې دا تصور ته بدلون ور نه کړو چې موږ د انسانانو د خدمت لپاره هر څوک مکلف یاستو، د ځان او د نورو، یعنی د موږ دینی مکلفیت دا ده چې موږ باید خدمت وکړو چې تر څو د الله تعالی د معرفت له لارې نه موږ دغه فرایض او واجبات په خپله درک کړی سو او وکولی سو چې
د خپل دین مقاصد چې هغه انسان هغه تمدني اخلاقي او ارزشي حالت چې انسان کمال ته رسوي چې هغلته رښتیا وي صداقت وي راهنمایي همکاري مرستې له نفاق نه خلاصون وي له جګړو نه خلاصون وي له ویرو نه خلاصون وي د تفاهم او د عدل او انصاف قایمول دا خو خپله نه کیږي دې ته کار پکار ده نو له دې کبله د موږ او تاسو د ټولنې د افرادو او ټولنې په مجموع کې لوی مقاصد پراته دي کله کله مثلا د خوشتیپې کانال مقصد څه شی ده خو د دې ټولنې مهمه برخه چې هغه د خوراک او داسې د فقر نه خلاصون هغه ابتدایي د ژوند مسئلې ته رسیدګي ده یا مثلا تاسو د ټاپي د پروژې خبره وکړه د دې مقصد د انرژي خو دا له یو جینه راوتلې د علم او د پوهې نه راوتلې یو موضوع ده که چیرې خلک انجینران نه وای دا نقشه نه وای دا وسایل نه وای دا د خوشتیپې کانال خو په خبرو نه جوړیږي یعنی عمل کول په چوکاټ کې دغه ټول عبادت ته کنه یعنی دغه کسب کول کار کول د خلکو خدمت کول یو سهولت رامنځته کول دا ټول د زندگی مقاصد دي ډیره مننه لودین صاحب ډیر ښه موضوع ده کړه زه اوس دغه شي ته راځم چې موږ خو یو جز د یو آیت دلته ذکر کړ چې خدای پاک ویلي دي چې ما انسان او جنیات نمی دي پیدا کړي مګر د ما د عبادت لپاره اما لیغه نه مخکې په سوره البقره کې یو بل آیت راغلی ده او په هغې کې ویلي دي چې خدای پاک ملایکو ته ویلي دي چې زه دغه د انسان مې پیدا کړی او زه انسان په مځکه کې خلیفه تعینوم نو او د دې لپاره چې هغه خلافت په ښه طریقه باندې ترسره کړي دغه هدایت ورته راغلي فرایض او واجبات او بیا بعد له نه اعمال صالحه دي له دغه لارې نه دوی کولی شي چې په مځکه کې صحیح خلافت وکړي او د دغه مځکې نه یو ښه شی جوړ کړي نو که چېرته یو نفر لکه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه یو ملنګ د غره لاندې هلته لاړ شي او هلته بس تمامه ورځ لمونځ کوي عبادت کوي په هغه دنیا کې به خدای پاک محاسبه ورسره وکړي او پوښتنه ترې وکړي چې ما خو ته خلیفه مقرر کړی وې د مځکې نه دې څه شي جوړ کړل دغه یو مهم سوال ده د ما په نظر باندې چې کېږي لوی مقصد دا ده چې هغه خلافت په څه رقم سره دوی ادا کړي او د هغه خلافت د ادا کولو لپاره خدای پاک انسانانو ته مختلف استعدادونه ورکړي چې یو د بل سره همکاري وکړي مثلا د یو تعمیر د جوړولو لپاره یا د یو سړک د جوړولو لپاره یا د یو کاریز د جوړولو لپاره مختلف مهارتونه یو انسان په تنهایی سره ټول مهارتونه نشي کوي نو خدای پاک دغه استعدادونه ورکړي یو نفر په یو ساحه کې مهارت لري بل په بل ساحه کې مهارت لري بل په بل کې لري چې ټول په ټولنیز ډول باندې د دغه مځکې نه یو ښه ځای جوړ کړي او هغه د خلافت او رسالت چې خدای پاک ورکړی هغه ترسره کړي په دغه ساحه کې زه غواړم چې د مقصد په باره کې څومره اهمیت لري چې انسان په دې باندې فکر وکړي چې زه په کومه ساحه کې خدای پاک ماته استعداد راکړی او هغه استعداد ته وده ورکړم او دغه استعداد له لارې نه زه د خپل وظیفه چې دوه وظیفې دي هم عبادت ده او هم خلافت ده زه دا دواړه ترسره کړم اول به ډاکټر صاحب تاسو یو څو دقیقې په دې باندې وغږیږئ وخت هم کم د 10 دقیقې لرو یو 2-3 دقیقې ته وغږیږه یو 2-3 دقیقې به لودین صاحب وغږیږي او بعد له هغه نه به بیا دوستانو سره خدای په اماني وو بالکل مننه بالکل انسان رښتیا هم په دې کې چېرته د انسان چې دا اول د انسان جوړښت چې د ته خدای پاک سره کم یو جوړښت ورکړی دی یو هغه په هر اصطلاح چې وایي چې یو سوشل هغه ده حیوان یې بولي که انسان چې موږ باید د دې ترمنځ هم تفکر کوو چې هغه انسان ژبه لري هغه فکر کولی شي
هغه د تصمیم نیونې پریکړه یعنی پریکړه کولی شي د یو شي دپاره د یو مقصد دپاره دی کولی شي چې یعنی په ژوند کې څه رقم ځان کې بدلون راولي. دا د انسان قابلیت ده چې دا په نورو موجودیاتو کې نه لیدل کېږي، په حیواناتو کې نه لیدل کېږي. د انسان فرق همدغه ده. بیا یې چې ویلي چې انسان خلیفه ګرځول شوی د اسلامي فلسفې د اسلامي عقایدو پر اساس، واقعا همدا شی ده چې انسان ته چې څه رقم دا یعنی ځینې انعام ورکړل شوي، نعمتونه ورکړل شي، حق لري چې د خپلو نعمتونو شکرګزاره واوسیږي چې ما ترې راکړي. یو بل څوک په دې کې یعنی کافي اندازه معلومات نه لري تر هغې یې ورسوي. لکه څنګه چې د ژوند په اوږدو کې هر څوک په خپل مسلک کې یو څه وي، تر یو ځای مزل کړی، تر نورو تجربې توپیر کوي، نو باید هغې ته متوجه کړي. که د صحت په باره کې وه، او که د کمپیوټر په باره کې وه، که د ساینس په باره کې وه، او که د حتی د یو ژرندګړي هم یو لیډر کېدلی شي چې هغه په کومه اندازه څه رقم غنم وپېژني چې ژرنده یې کړي، چې هغه د موږ او تاسو د ټولنې یو زوړ میتود د کاري ده. د ژوند په اوږدو کې موږ یو بل ته اړتیا لرو، د ژوند په اوږدو کې انسانان یو بل ته اړتیا لري. موږ په مختلفو ګروپونو ویشل شوي یو، بیا هم دغه ګروپونه چې خدای پاک موږ ته تعین کړي دي د دې لپاره چې د یو د بل تفکیک وکړو او د یو د بل له کارونو نه موږ هغه څه عبرت واخلو او د هغوی نه زده کړه وکړو. د یو انسان یعنی یو انسان په دې باندې ډېر عاجزه به وي چې د خدای پاک ټول هغه څه چې ده پیدا کړي په هغې کې د یعنی علمیت او پوهه تر هر ځایه ورسیږي. دا ناممکنه ده. حتی ګوره د یو اتوم په ذره کې چې یو نیوټرون څه رقم شتون لري په خنثی حالت کې، پروتون څه رقم د الکترون په شاوخوا تاویږي. دا د ساینس خبره ده. ساینس بیا خپل مسلکي خلک لري چې په هغې کې یې کړي. یو بل کس بیا په دې مسایلو نه پوهېږي چې دا ته څه راته وایې. همدارنګه یعنی خو په هر صورت چې انسانانو کې تفاوتونه موجود دي، بیا په انسانانو کې دا استعدادونه هم شته چې د هغوی د یو ښه لیډرشپ کار کولی شي په خپل مسلک کې. نو همدا د موږ د عقایدو پر فلسفه همدې ته د ژوند مقصد وایي چې هغه په عبادت کې ده. نو خبره د روزمره ژوند کوو چې موږ او تاسې کوم مهارتونه لرو، او هغه موږ باید په دغسې وکړو چې په دوه برخو وویشل چې یو هغه چې دا اوږدمهاله هغه د میشن ده، یو لنډمهاله میشن ده. په لنډمهاله کې خو موږ او تاسو ویلي چې روزمره موږ کوکینګ کوو، اشپزخانې ته ځو، ترانسپورټ ته کوو، ځو راځو چېرته. او یو اوږدمهاله میشن ده چې موږ او تاسې هغه یو اوږدو هغه ته مقاصدو ته رسوي چې هغه د موږ د ټولنې اساساتو نه ده. د موږ د ټولنه په اوس وخت کې له د تعلیم نه بې برخې ده، بې برخه شوې ده. همدارنګه دې مقصد ته د رسېدو دپاره باید ټولنه ټول په دې باندې کار واچوي چې تعلیم ته اولیت ورکړي. همدارنګه د موږ د هېواد انفراسټرکچر ټول د سیلابونو، د طبیعي مسایلو او همدارنګه د سیاسي مسایلو نه غورځېدلی ده. هغه کې یو ستونزه ده چې نه سړک لرو په صحیح ډول سره، نه په صحیح ډول سره د موږ داخلي جوړښتونه مکمل دي. هغه یو د ځان لپاره یو میشن وي د موږ د ټولنې لپاره په عموم کې. همدارنګه اقتصاد ډېر یوه لویه پایه د یو رژیم او د یو نظام د ساتلو لپاره ده چې په هغې کې باید اقتصاد پوهان را مخکې سي او دغه مسؤلیت پر ځان واخلي او په دې ټولنه کې د یو لیډرشپ حیثیت پیدا کړي او خلکو ته د دې په باره کې معلومات کړي. نو دا یو عمومي ټول مقاصد چې راټولیږي په لوی کې د یوې ټولنې عمده مقصد دا وي چې هغه ټولنه څه رقم وده او انکشاف وکړي. مننه. ډېره مننه. لودین صاحب 2 دقیقې وخت هم لري. او ډېره مننه. تاسو یو غټې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د انسان د تخلیق قصه او د هغه هدف او د هغه مقصد په مخ د ځمکې د خلافت ته. دلته 2 شیان چې دغه سلاید کې هم ښکارېږي چې د لاندې انسان ته استعدادونه ورکول شول، عقل و پوهه او تصور و خلاقیت و وجدان، آزاده اراده. دا د څه دپاره؟ دا د باندې چاپیریال یا نورو سره د تعامل لپاره دا ورکول شوي دي. دا بې هدفه نه دي. دغه هر شی
او علاوه له دې نه چې د باندې چاپیریال لپاره دغسې وسایل ورکول شوي انسان ته، د باندې چاپیریال هم د انسان په خدمت کې واقع ده. یعنې دا خلافت او دا منصب داسې نه ده چې د ده په خدمت کې ځینې شیان نه دي. دا ټول کائنات په ډېرو ځایو کې الله تعالی ویل کېږي چې وسخر لکم الفلک وسخر لکم النهار وسخر لکم الشمس والقمر، یعنې دا طبیعي کائنات یا دا جوړښت سیستم د ده په خدمت کې ده. نو کله چې دا دواړه سره یو ځای کېږي، د انسان معرفت سره سم کمال ته رسیږي، خپل انساني ژوند سمبالولی شي. او دا د دین اصلي هدف دا ده چې انسان کمال ته ورسیږي. انسان هغه شرافت و کرامت چې الله تعالی ورکول شوی هغه راښکاره شي په مخ د ځمکې باندې. هغه امتحان چې د ملایکو او همدارنګه د شیطان د وسوسو نه د خلاصون او د شیطان د ګمراهۍ نه د خلاصون دپاره دغه مسله رامنځته شي. یو غټه خبره دا ده درانی صاحب چې دا دې نه ډېر یو رقم سترګې پټې شوي یا تغییر راغلی چې داسې موږ دغه دین په عامه توګه دغه تصور چې دا د موږ په خدمت کې ده او الله تعالی د موږ د سعادت لپاره رالیږلی، د دې نه ګټه باید واخلو. دا یو تصور ده. کله چې دا تصور ته داخليږو په دې کې اتفاق او اتحاد رامنځته کېږي. یعنې دا عامه خبره به زه وکړم چې کله چې دین ته د خدمت په تصور باندې چې دا د موږ په خدمت کې ده، د انسان په خدمت کې ده، له دې کبله انسان ارزښت لري. کله چې الله تعالی دومره شیان د ده په خدمت کې واقع کوي او منصب ورکوي، دا معنا د دې لري چې انسان ارزښت لري. کله چې انسان ارزښت پیدا کړ، یو انسان د بل انسان په سترګو کې ارزښتمن موجود ګوري. کله چې یو انسان د بل انسان په مخ کې ارزښتمن موجود وګوري، دغه حقوق، دغه سره د همکارۍ، هغه سره د تعاون، هغه سره د مرستې روحیه قوي کېږي، هغه ارزښتونه دلته تقویه کېږي، له دې کبله امن او سوله رامنځته کېږي. کله چې دغه تصور وي، نو سوله او امن او سعادت ته رسېدل اسانه کېږي. که چېرې برعکس داسې تصور وي چې زه دې باندې مکلف شوی یم چې زه د دین خدمت وکړم او دین په ما باندې دا مکلفیت راوستلی ده چې زه باید دا کار وکړم دا کار وکړم، دلته فرقې رامنځته کېږي. اصلا دغه د فرقو رامنځته کېدل، تفرق، یو د بل سره کینه، نفرت، قهر او غصه په دغه نقطه کې رامنځته شوې ده چې متاسفانه تصور دغسې شوی چې هره فرقه دا وایي چې زه د دین ښه خدمتګار یم، بل خاین ده، بل منحرف ده، هغه بل هغه ده. دغه تصور د دغه انحراف په نتیجه کې، دغه تصوري انحراف په نتیجه کې دغه لویه غمیزه په امت اسلامي کې رامنځته شوې. او دا د بحث وړ ده چې موږ د دین ته څنګه سترګه باندې ګورو او انسان ته په کومه سترګه ګورو. او د انسان هغه مقصد چې خلافت ده او عبادت ده. یعنې دغه دواړه موضوعګانې د موږ د تصور یو څه بدلون راغلی چې موږ کې په اولین مسلمانان د انسانانو د خدمت لپاره او د انسانانو د سعادت لپاره او لګیا وو. اوس خلک یعنې دغه تصور که موږ اصلاح نسو کړی، موږ به کلونه د محتاجي، نفاق او دربدرۍ په حالت کې اوسو. لودین صاحب زموږ وخت پوره ده، داسې به وکړو چې دوستانو سره به ذاتي خدای پاماني کوو. یوه دقیقه وخت به ډاکټر صاحب ته ورکړو چې خپل اخره خبرې خدای پاماني د دوستانو سره وکړي. یوه دقیقه وخت به ته هم ولرې او زه به هم د دوستانو چې غوږ یې نیولی ډېره مننه کوو به ترې وکړو چې تاسې د موږ سره وخت تېر کړو. خدای دې وکړي چې دغه پروګرام هم خوښ شوی، خدای دې وکړي چې دغه پروګرام په خپلو ټولنیزو پاڼو کې تاسې شریک کړئ او علاوه په دې خدای دې وکړي چې د دې نه ګټه واخلئ په خپل ژوند کې، که ځینې نقطې، ځینې نوي شیان هم ترې زده کړي، هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ. نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ 1 دقیقه. بس خبره داسې ده چې تاسې دواړو نه مننه چې تاسې یعنې نه ستړي کېدونکي خدمتونه کوئ او موږ او تاسې په دې عقیده یو چې خدای پاک دې موږ او تاسې ټول په دې خپلو مقاصدو کې کامیاب کړي، څه چې د موږ په زړه کې دي، څه چې د موږ په ذهن کې څه راګرځي او د انسانیت د خدمت دپاره وي، په هغې کې اخلاص او صداقت وي. الله دې هغه وکړي چې موږ او تاسې په زړونو کې غواړو. یعنې که دا وویل شي او که ونه ویل شي، د انسان
یعنی زړه هم دغه د انسان فکر هم دغه د انسان تصویر ورکوي. نو زه ډیر خوشاله یم د تاسو له دغه پروګرام نه چې تاسو یې چلوئ او موږ دا یو فرصت بولو چې همیشه باید له تاسو نه یو څه زده کړو او نور خلک دې کې غواړو هیله لرو چې هغوی د هغوی نوي نظریات واورو، په نوي شکل یې واورو، په یو بله بڼه یې واورو. زه ډیر خوشحالیږم او د تاسو چې فرصت وي زه د تاسو پروګرامونه تعقیبوم. خو د ژوند د نورو مقاصدو دپاره ژوند مې لږ بوخت ده. مننه. ډېره مننه لودین صاحب، اخره خبر دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب، نه ډېره مننه. اخره خبره خو به ساده وکړو چې څنګه موږ ته د کائنات خدمت کوي، موږ یو د بل څنګه خدمت وکړو، او که په دغه روحیه باندې سنبال سو انشاءالله چې زموږ او تاسو ستونزې به حل لوری پیدا کړي. ډېره مننه دوستانو، د خدای په امان تر بلې هفتې پورې. نه، بله هفته خو اختر ده، په اکثره دنیا کې اختر ده، نو اوس نه ټولو ته یایو چې اختره مبارک سه، طاعتونه عبادتونه هم قبول سه، د حاجیانو او غازیانو په ډله کې راسئ او بلې هفتې ته به موږ هم رخصت وغواړو، دلته به خپل اختر تجلیل کو. نو له اختر نه یوه هفته وروسته به بیا انشاءالله سره ووینو. د خدای په امان دی. د خدای په امان.